یا لکه دا خرګاډي پرېږده منډې شابه هغه دا جیلاس وخوځو د ډاکټر پسې زر ورشه راوله ده. دا څنګه اوښکې راغلی دا خو یو کار وشو چې بېهوشه و. اوس ورته زه کټ کې ناست وم لاس یې وخوځو دغه ډاکټر پسې زر ورشه او زر یې راوله شابه له تکړه شه ده. دا له ورغلم رالاو پسې. یاره دا خو اوس هم بېهوشه دی یاره ما ترې نه ښکاري چې اوښکې راغلی دی یار. یاره ډاکټر صاحب زه اوس دلته ناست وم او دا لاس یې وخوځو داسې لاس وخوځو. ته داسې څومره ټایم شوي چې دا بېهوشه دی؟ یاره ډاکټر صاحب ده خو داسې یو 15 میاشتې په هسپتال کې تېرې کړې او بیا راته به ډاکټران ووایي چې کور ته یو سال ته به پروت وي به ډریپونه ورته خېږي اوس یې لاس وخوځو. یو کال به کېږي چې بېهوشه کټ کې پروت دی. یاره د خو ډېر ټایم وشو خو زه یم چېرته یو غټ هسپتال ته مې یوړه نو ښه به وي. هله ډاکټر صاحب تا ته ما نه وي دقه چر یې وختي مو که ښه ورکه یا الله خیر صبر وکړه. ډاکټر صاحب لږ اوبه ورکوو نه ته پرېږده اوبه مړه تره ډاکټر نه خپېږي اوبه څنګه ورکړې هغه اوبه څکلي شي بېهوشه سړی اوبه څکلي شي څه. ها ته ما ته ده ووایه که نه چې د اړه کې څه مسله خو نشي یاره کوټې موټې نه راپروت دی دا څه وجې بېهوشه شوی دی؟ دا زمونږ لږ عاجزي زیاته ده او زما هم روزګار نشته ده دغه رور مې هم نشته یو دوه روریان مې نور دي د هغوی هم روزګارونه نشته دي او ټول غم مې له پلار په سر دی نو بس د ډېرې عاجزۍ نه دا بېهوشه شوی دی. ها مطلب دا دی که نه چې دله خفګان ښه نه دی بس دله خفګان مه ورکوئ که نه دله خوشحالي ورکوئ. بس ډاکټر صاحب اوس دې خدای اوښکې راولي زموږ څه کار دی چې بیا ولې خفګان ورکوو. زویا دا په ما څه چل شوی؟ اره ډاکټر صاحب ماشاءالله پلار مې اوښکې راغی ډاکټر صاحبو. ها مبارکم شو. داجي ماشاءالله په اوښکې راغلی ښه. بچی دا زه په څه بېهوشه شوی وم؟ داجي دا د نن نه یو کال مخکې هغه اوړه ګران شوي وو نو ته د هغه اوړو دوکان ته لاړې تا هغه ته وې د اوړو تروړه په څو ده نو ډاکټر صاحب هغه ورته وې په 3,000 بس دا غریب ورته په هغه دوکان کې رالوېدلی بېهوشه شوی بیا هغه چینچی کې راوړه داجي دا ته د اوړو په هغه ریټ بېهوشه شوي وې. ښه ډېره دې خبرونه لږ لرې ساتئ او ګراني خاص هم ګران د هر یو څیز ګران دی. ما خپله پرون ټماټر راواخیستل 500 روپۍ کیلو مې راواخیستل. څه ټماټر په 500 روپۍ کیلو؟ وای اخی دا خو جوړ بیا بېهوشه شو. بېهوشه نه دا ځل دې وله ښه پخه ویزه ورکړه بس لاړه د دنیا نه مونږ ته پرهیزونه کوو په خپله خولې له وار نه ورکې زه خلاص دې کړو. یاره ټیکهدار صاحب زه به لږه چوټي کوم هغه زوی مې بیمار دی. څنګه چوټي کې مسلمانه دغه لږ کار یې پاتې دی دا وله زر ختمو اره کور مالک ځي او راځي وي دا څنګه بلډینګ دی چې دا نه جوړېږي دا کار وله زر راټولوم بیا ځه که صحیح ده خو نیمه ګنټه بعد دې چوټي ده بس بیا ځه کار چېرته دی ښه صحیح ده او شا بیا ډوډۍ ښه په قدار وخورئ زر او دا کار وله ختمو. بیا د ګي ما ټنګه کوي څنګه ساده مو مسار دماغ خراب شوي ما ته وی تاړه مې چې ټیکه درکړې کال دې پکې وشو ټولې ټاړې مې 15 میاشتې نه کېږي کال دې وشو سړی خو دی او در ولې دا کار ختمو مونږ ته نور هم بلا شي کارونه دي ما پسې زه وي آی پي ټیکهدار یم پرون چا راپسې رنګ وکړه ما ته وي یو 4 سلخاني دی یو 6 کوټې دي دا به څنګه ما یې ورکړه لږ صبر وکړه ما ته اډر پروت دی کار ډېر دی او که نه ټیکهدار یاره ټیکهدار صاحب په دې کور خو دې اړه زړه وچو چې د غوښه هم نه باندې وخوړه که نه د هوټل دی چې غوښه را باندې وخورم خوره په دې کور خو باندې ټیم پاس کوه او د غوښې نه خبرې د ډه بیمارۍ جوړي همداسې ښه مزېدار سمارټ سړی ولې ځان د ډه مریض کې خوره ښه په قداره هغه بلچې راټولې کې ښه هغه بلچې راټولې کې که نه زه ټیکهدار یم او دلته ایده به دا کرنډې مرنډې اینځمه وایي شابه دا خوا یو څه کار مار راټول کې ښه کار ختم اوله کور مالک له ورځو ښه کورم ولا ساس کې چې حساب کتاب وسو کو زه روانه کې تاسو پیسې مې شه دیوالو او کنه شابه ډیره غټه پیسې مو سره بند ده پیسې تیرا وړو شابه خطا سلام در کوم کار ختم کې بس ختم ځکه چوټي ده نیکه بدل کاوندې حساب کتاب ختم وستا کار ختم شو ماشاءالله د کار مې د لوکو چې هر سړی برنه ته پوس کوي چې دا بلډینګ نه چا جوړ کو بلډینګ خو کوک دی نه کوک نه مسلمان دا له مال کم نه نقشه راوړي دا خو ډیزاین دی دا ډیزاینونه نن سبا مونږ کوو
دا خو یو غټ انجینر باندې مې دا ډیزاین جوړ کړی دی ښه او دا بس دا دې پیسې مې پکې نه دي حساب کړي ډېر ښه ډیزاین دی دا دلته به اوس ټول خلک دا ډیزاین جوړوي ځه ټیک ده خو هسې نه چې راولوېږي نیکا دا ډیزاین دی که دا بنګله ستا بل چا ولیده خلک یادګر شوي دي ټول خلک به چټ پټ دقسې ډیزاین کوي ښه هی دا خو راولوېده دا خیر دی بس دا خو نن سبا سړی راولوېږي او مړ شوي دا خو ما سره پرون هم میلو شو نن څنګه مړ شو خو ټیک ده خو اوس به څه کوو نو بس خو بیلډینګ و او راولوېده چې د قیامته پورې خو ذمهواري نه شم اخیستی خو دغه کار و بس لاړ راولوېده